السلام علیکم دوستانو. یو شمېر پاکستاني لوبغاړو د افغانستان پر وړاندې د نه لوبېدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان وکټ ساتونکي محمد رضوان وایي یو شمېر پاکستاني لوبغاړي له ډېر وخت راهیسې په خوندي چاپیریال کې په لوبو کولو بوخت دي، نو غوره ده چې لږ آرام ورکړل سي. موږ آرام ته اړتیا لرو ترڅو په ښه ډول نړیوال جام ته چمتو سو، نو ځکه یو شمېر لوبغاړي د کرکټ بورډ څخه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان پر وړاندې لوبو کې دمه ورکړل سي. محمد رضوان داسې مهال دا خبرې کوي چې له وړاندې پاکستاني رسنیو ویلي وه چې بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین افریدي او فهیم اشرف هغه لوبغاړي دي چې د افغانستان پر وړاندې به په لوبو کې برخه ونه لري. له بلې خوا د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دوی د پاکستان پر وړاندې لوبو ته ټول لوجستیکي تیاری نیولی دي او له اړوند چارواکو سره په خبرو بوخت دي ترڅو لوبډله سریلانکا ته ولېږدوي. د یادونې وړ ده چې د افغان لوبډلې یو شمېر لوبغاړو دا مهال په کابل لوبغالي کې د لوبو لپاره په چمتووالي بوخت دي او پاکستاني لوبډله بیا سبا په لاهور کې تمرینات پیلوي. که مو دا ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.